سپورت او فزیکي فعالیتونه د ځوانانو د روغتیا، انرژۍ او مثبت فکر لپاره بنسټیز رول لري. د بایسکل ځغلونې سیالۍ نه یوازې د ورزشکارانو وړتیا ازمويي، بلکې د غوره لوبغاړو په پیژندلو او ملي کچې سیالیو ته د هغوی په ایستلو کې هم مهم ارزښت لري. د کابل ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست په همغږۍ د بایسکل ځغلونې ملي فدراسیون له لوري د کابل ولایت د 50 بایسکل ځغلونکو ترمنځ ټاکنیزې سیالۍ د حاجي نبي ښارګوټي په لاره کې ترسره شوې. دغه سیالۍ د بایسکل ځغلونې په دوو جلا سبکونو سرکوي او غرني سبک کې ترسره شوې. د سرکوي سبک د ټایم ټریل په لویانو کټګورۍ کې زاید احمد لومړی مقام، محمد شریف دویم او محمد عمر دریم مقام ترلاسه کړ. همدارنګه د دې سبک د نویو ځوانانو په کټګورۍ کې سید حمید الله سادات لومړی مقام او نبی الله عتیقی دویم مقام وګټه. دیگه مسابقات در بخش تایم تریل بود که برای دومین بار برگزار شد که خودم توانستم خوشبختانه مقام دوم از آن خود کنم و دومی حداقل آسان نیست. من خودم تقریبا مدت 3 ماه 4 ماه تمرین کردم، کوشش کردم تا توانستم مقام دوم از آن خود کنم. امروز خوشحال هستیم که در مسابقات بخش کوهستان اشتراک نمودیم و مقام نخست را از آن خود نمودیم. تشکر از دوستایی که ما در اینجا تقدیر تشویق کردن و امید هرچی تلاش بیشتر رو داریم. موضوع دیگه یکی از مسابقات خارجی داریم پیش رو انشالله اگر دعوتنامه آمد ما اشتراک خواهیم کرد. په غرونو کې د بایسکل ځغلونې سبک کې بیا محمد باقر لومړی، سالار دویم او سلیمان فضلي دریم مقام خپل کړ. دغه سیالۍ د کابل ولایت د بایسکل ځغلونې منتخبې لوبډلې د غوره ورزشکارانو د پیژندلو په موخه ترسره شوې چې په پایله کې 25 تنه د کابل منتخبې لوبډلې ته وټاکل شول. امروز شما برای روز دوم شاهد مسابقات منتخبه کابل هستین که دیروز مسابقات و سمینار ما در مقر کمیته ملی المپیک بود، مسابقات فریستایل، و امروز مسابقات جاده و کوهستان است که در این ما انشالله که به تعداد 25 ورزشکار انتخاب خواهد کردیم که اونا رایابی به مسابقات ملی پیدا میکنند. در این مسابقات 70 نفر ثبت نام کرده بود، فکر کنم 45 تا 50 نفر اشتراک کرد. امروز ما مسابقات بخش جاده و کوهستان داشتیم. مسابقات به البته انتخابی بود که به تعداد ورزشکارها و تیم ملی انتخاب میشن. با تعداد 50 تن ورزشکاران در منتخبه اشتراک کرده بود. تیم جاده ما با شکل تایم تریل برگزار شد و تیم کوهستانی ما در کوه شهرک اجنبی برگزار شد که موافقانه به پایان یافت. د بایسکل ځغلونې سیالۍ نه یوازې د ورزشکارانو د مهارتونو د ودې لپاره مهمې دي، بلکې د فزیکي سلامتیا، ټیمي روحیې او د ښارونو د چاپیریال د پاکوالي لپاره هم اغیزمنې دي. د افغانستان په کچه د داسې سیالیو ترسره کیدل د ځوانانو لپاره د سپورت د ودې، د سالم تفریح، د فرهنګ د پراختیا او په نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو د استازیتوب لپاره زمینه برابروي.